یو څو مسائل د کومه د کومه د وجې په حواله سره باندې کسان د اصول دي ډېر اهم خبرې روزه تعلق لري عزتمندو سبا صادق سره او غروب افتاب سره صبح صادق چې کله سحر شروع شي نو سبا صادق کا رشتون کے ساتھ دغه د روزي ابتدا کی او چې کوم ډیوی غروب آفتاب شي ور ډیوی دی پورې ورځي اکثر خلک پوښتنه کوي وای موږ کوم اذان سره روزه ماتو کوم اذان سے هي پښمنه بند او اذان چې شروع قرآن کوي شو کړی شو باخله کوي چې اذان شروع نو قرآن کوي خیر دی روزه دې سره نه راځي دا یاد کړئ چې بندو روزه اذانو سره تعلق نه لري روزه اذانو سره تعلق نه لري روزه ټیم سره تعلق لري نو اذان چې شروع وي قرآن کوي شي کنه یا کوم اذان سره روزه باندې نو دا یاد کړئ روزه اذانو سره تعلق نه لري ټیم سره تعلق لري نو تاسو له پکار راځي چې د رمضان مبارک یو نقشه سره وساتئ په کور باندې موږ سره راځي د کراچۍ اذان شي او دا د څنګه روزه پاتې کیږي په ټي وي باندې اذان وګړو خو اذان وایي وایي چې د ټي وي په اذان باندې روزه پاتې اگر دا په بیت الله شریف په اذان کې دوه غنټې فرق دی مخکې رسو روزه پاتې ځان سره کار نو جوړوي او په دې کې دوی په څو چې د چا روزي خرابېږي چې کوم انسان اذان شروع دی او ټیم ختم شوی دی بدلو په چې د دې کېږي او چې اذان شروع دی باقي بلال پر اورې خو چې دا اندازه وي چې ستا غړي د پاکستان سټنډرډ ټیم سره مطابق وي روزي موږ اکثر غړي 15 منټه مخکې ساتو روزو کې 15 منټه مخکې غړي نه ساتي په ټیم باندې ساتي چې ختم شي نو د دې وجه نه ځمندو پدې کې هغه باندیان چې کوم مونږ کې جماعتونو کې اذان کوونکي باندیان او مؤذنین هم ګناهګار دي چې کوم پټه باندې کوئی کې اذان نه کوي پښمنی ته باندې کوئی کې صبح صادق باندې کوئی غروب باندې کوئی کې اذان نه کوي چې د بیٹه ما اذان کو څومره کسانو روزه مات کړه یا بیٹه ته روزه کوي ولا د دې روزه نشوا دا ټول ګناه د باقي او د مؤذن فساد باندې دا د باندې ثواب زیات دی او د باقي د موږ اذان زیات دی اذان زیات نو د یو بیا ساري چې کوم کسان اذانونه کوي مؤذنین دي هغه خپل غړي د نقشې د دې شروع کولو ته احساس خیال وساتي بہرحال جب تم ذریعے خیال ساتھی چکڑا ہو جیسا کوئی مسئلہ کرے گا لس مطلب نے شری چھٹے باقی ہوتا تھا پتہ کہ دشمنی کے ٹائم سے حلال پر روٹے پر بس کا خوراک کا وہ کوشش کرو کہ 15 منٹ ایک وقت بنتا ہے تین نقشوں میں نقشہ چلے گئے تھے آؤ کا سیکھ دی یہ دشمنی سے رب مطالب مسئلہ لا چکل رمضان شروع انشاءاللہ آئے کے بعد بے ہوگا تو دس بڑے علاقے جو بابو نے پٹیل مانی کی آپ علیہ شکر کسان پٹیل مانی ہوئی رب کو بات تک ہوئی کئی بات اور باب کا انسان تسلیم کی رہی جب نظر عادت کا جو شرے تو لہذا بابو نے پٹیل مانی اور ضرور پٹیل مانی کو بات کر بے اہم مسئلہ بے اہم مسئلہ بیماران خلق مداخل روزی وسیع ساتھ کی تاریخ اور بیماری سے پہلے کی اور کوئی بیماری معتبر تھا بیماری میں آپ بیمار انسان فدیہ اور کوئی کہ آپ فی الحال بیمار دے اور داسی بیمار دے کہ حاضر ماہر دیندار ڈاکٹر طبیعی کردہ روجہ نشین دا روجہ ستا مت تمانی مڑوشی یا ستا چکم دے جسم کم یو اندام یو ازمو عدم بیکارشی حفاظت کو نمازی ہوشی یا ولی لانے اندام ستر کو نظر بجے ختم شی پختی بشر شی پلانے دا اندام بجے خراب شی نو دا بیماری معتبر بیماری دا یا ستا
نارمل سٹیج کې دا خدا ته چې کومه بیماری له کېدلې نه دا لوګي سره یا موږي سره چې کوم ته انتها ته رسي پھر ہم کو نارملی خدا خطرناک بیماری دا لہذا ته چې کوم دې میاشتې روزي بني سا یا مثلا یو خورا بلني سا چې کوم کیفیت درته هو بولو نو بیماری زیاتواله هم چې کوم ته گزر دے یا بعضی انسان کنڈیشن کر اب دوڑا کمزوری بھی چار ڈاکٹر اگر میری چیزیں تمام ہوتی ہیں جس کو بیماری ہوتا بیمار نہیں ہوتا لسانی بیماری چیکم دی کہ دیر خطر اللہ تک ہوئے بابا کے ہوئی ہے ندی کے بات سارے کرنا یا مثلا بیماری زیادہ جو بھی شروع تو بغیر 12 دیر وقت کی صحت آپ کی مدام گزر دے صحت کا اللہ بھی نعمت دے یا مثلا اچانک کوئی انسان مان لے چکتے اندار سال ایک کمال وقتی دس اندر دردی انسان ہے پینڈے کتاب سڑی باندی راشی تو کہا کہ نور مختلف دردی انسان مانے اچانک راشی جہاں بغیر دردوئی مولا لڑکر ٹھیک یا مات لڑکی اچھی شی دس خطرناک درد میرا میرا شسر بانی مدل زیبانی چھے بغیر دوائی خوراک نے ملی رائے نشتہ ہے وہ جمع ہوتے ہیں تو دس بیماری پر نظر مند خودی کی فیدیاں نہیں چکنے آلی بیماری اور چکن مستقل بیمار بھی آئندہ کی تو کہ دلو اگر امکان نہیں سمجھنا سے انسان چکر دے پہ رہیو روزی پسند بھاتی یو فیدیاں والا ہو دیشی دسی بیمار سخت بیمار بے فیدیاں ہوشی ببارہ جس کو تو زیادہ دسی بیمار ہے ببارہ ہے اور عام کے انسان بیمار دے اور انسان کا اندازہ جزو روچی جو ہے جو اصول روچی پیسا یا کب انسان مثلا سلیم نے ایڈیر رہا تاکہ ایڈیر دے بیمار دے اور تاکہ ایڈیر دے روچی دی کسی جسو رہتے ہیں پورے رسولی چھوٹے رسی رہی ہے بات میں بات ہے دولت بجی یا بولت بجی اللہ کو مدینے کا لیدر سواب ہوئے یا کہ بلکور کا سب بیمار دے انجیشن ڈرپ سارے گزارہ کی اور جسر کا رسولی چھوٹے انجیشن ڈرپ سارے شکل دے روچے نے باتی تب آپ تفصیل سارے بے گئے ہوں نکالی کہ تو خوراس کی چی مقبول باندی مخلب باندی یا مقبول اللہ دلال باندی استعمال کو آگے سر روچے باندی محتاج دار باندی چکم عددی داری خوراس کا باقی باندی دوگی باقی باندی پیدا ہو رہا بار آدھار کی کلم مسئلہ بلا مسئلہ یہ تو گناہگار کی بھی رضیات شیخ پانی دیر بوڑا انسان چدار بوڑا ہوئے تمر کا بوڑے آموز رسے کی توی دیر بوڑا انسان دس انسان کا روجے کسی کے لیے سی گری وریشی اور طاقت کی موجودی کا حوالہ سپر روجی وریشی آسانی سر دکھنی سی کہ ڈاکٹر پہ بدیکڑی بھی یا اپر طاقت اور معلوم سے جدید شکلی بولے اور آبا بیر پیدی اور دوریشی فقط دیمارا در سوڑے میرا لکھی ہونا یہ ہوگی شو نبی اداریات کری روجی جیون دے بدبانی ضروری اور یہ سارے رکھاتے ہو کر جو دیر مضبوط ہے نبی میری سواری ہوئی اور پیدی باور کے دیو سرسائی پر اندار دانیو روجہ یو سرشل روپے دے باتے رمضان میں مجھے کی دیوار کولیشی اور رمضان کے دور کولیشی اور دور رمضان دوچی چونی سی دیوار کولیشی رمضان چکر شروع شی بدی کے بار کولیشی اور عزت کو بتا بل خود مطالب جو مسئلہ بعد خطے کا پوس کی چمن تک رمضان المبارک نمات بے روجی یول دیر گرائی کوئی ملی فرجی روجی رمضان باتی رمضان مبارک روجی مسئلہ شکم دے یوشی نبیارا تکرارش تو آیا ہمتا سے دوائی استعمال ہوئے شوچے آگے بانے زمان چکم قدرتی بیماری کا مینسز دی حیث دے اور ماہواری بیماری کا چکا بچ شروع کو گیٹو لوری چیو آیا تھا جائز نہیں آپ کہیں سے کہ بکر محمد صاحب بیماری نہ دی تا ماہواری بیماری اور نتا باقی کے وجہ جو ملیش تو دلیل بارکتی بیماری دوائی استعمالی اور اگر دوائی کی نقصان نہ آگے اور ڈاکٹر نے چکم دے اور تجویز کی اور یہ والی بیماری رانشی و مسلسل روڑا مبارک روجی ملیش تو دلیل بارکتی جائز بلے یہاں مسئلہ غسل رمضان المبارک کے بعد قسم زواران والے غسل ہو یا تشبیح ہو بھی ہو چکن انسان مانے احترام کوشی شیطانی لوگے اور غسل پہ ہو بھی اور بخوب کی بھی رہا تو دے سارا رجہ دکھا رہا ہے مگر تشبیح مانے پاوڑے ہو تو سار کن نمخ کے مخی لعمل ضروری پیش منے پکی خیال رہتا سے کولیش رضی نشی لعمل رضی اور پیش منے کا نبادیش تو بلا سبیو بھی تھا اور
توفیق فرما لے انشاءاللہ اس طرح